حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے نے فرمائی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، عرض مې وکړو چې د الله رسوله ما ته داسې یو عمل حکم وکړه چې په هغې سره الله ما ته نفع ورسوي. نبي علیه السلام ما ته وویل چې ته روژې ساته، روژې نیسته، د دې مثله بل عمل نشته. د دې حدیث روایت نسائی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، علماء کرام محدثین فرمایي چې د روژې د لمونځ او د روژې د صدقې، حج او داسې نور د الله د مخلوق خدمت کول وغیره د هر یو عمل ځان د ځان ته خپل خپل تاثیرات وي. د روژې تاثیر دا دی چې دا خپل نفس مغلوب کول، مقهور کول، تابع کول، خپل خواهشات دباو کول، نو دې دپاره ښه عمل چې د هغه روژه ده. نور اعمال دار یو عمل خپل خپل اثرات وي. د روژې اثر دغه دی چې ته په دې سره خپل نفس مغلوب کړي، خپل نفس دا قابو کړي، خپل خواهشات په کنټرول کړي، خپل خواهشات کنټرول کې واخلي، دباوي کې. نو په دغه صفت کې دا د نور اعمالونه دا روژه امتیاز لري، جداوالی لري. د هر یو عمل ځان ته خپل خپل تاثیرات وي، د لمونځ خپل وي، د صدقې خپل وي، د حج خپل وي. د روژې تاثیر همدغه دی چې موږ او تاسو روژې نیسو، په دې سره خپل د نفس خواهشات دباو کوو، خپل نفس کنټرولوو او شیطان نه ځان بچ کوو، نو خپل خواهشات بندو. دا د روژې هغه تاثیرات دي. د دې وجې نه د روژې کومې روانې روژې چې دي دا ډېر په پابندۍ سره نیسئ او خپل نفس کنټرولوئ او د خپل د نفس خواهشات کنټرول کوئ. په روژه کې ځان د ګناهونو نه بچ کوئ، ځکه روژه وایي هم دې ته چې ته ځان د ګناهونو او د هر قسمه معصیات او منکراتو نه ځان بچ کړي او ځان ترې نه وساتي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.